شرم کیږي. هاذا ربی دا مې رب دے حکایت کوي هاذا ربی دا مې رب دے. ګوره د استفهام دی دا مې رب دے. ناغی تی دا فهم وکړه چې دی وی هاذا ربی دا مې رب. خپلو کې اعلان وکړه چې ابراهیم علیه السلام نه جنون ختم شو د داره خبره منایي. فلما افل قال لا احب الافلین. دا څنګه رب دی دوانه خو تغییر راغی. دا یو مقدمه ظاهرا تسلیم شوا په منتها کې هغه پړکړه بیا سپوږمۍ والا تلاړل بیا د شمس والا تلاړل. نو دا په نیت د ارخاء العنان سره دا کار شوی. بل د آداب د مناظرین عدم الضحک خندا بنکه. بل د آدابنا عدم رفع الصوت بلند آواز. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر نہیں پکار. پنجاب کے بعض مناظرے شوی ایو جانب ناس تھی ادویم جانب ام ناس ایو جانب پاسی کی پو ولاړت نمبر کی خبری ابلم پاسی آغا چی آواز تیز کی دام آواز تیز کی سم یو جنگ دے. نو عدم رفع الصوت. بل دا آدابنا دا اللہ یتکلم بکلام صفحہ. دا قمقلو خبر و مناظرہ کی سکن کئی. بل الاتیان بالکنایات فی موضع الادب. مقابل جانب سپک لہجہ استعمال کرا تم استعمال ہو. اگر کہ استعمال کرا تم استعمال ہو. انبیاء علیہ السلام تا قومن دا جنون او دا صفاحت او دا نسبتون کڑی دی. گورا تلیوانی آیا زنباللہ تا قمقلی پیغمبران ورته دا نه دی ویلی تاسو قمقلی دسی نه وی. یا قومی لیس بی صفاحا یا قوما قمقل نہیں ما پما سجنون نشتا. گورا اگر دی اعتراض دفن کئی رب انصرنی یا اللہ زما مددو کی دی چی کم نسبت ماتل دا لحجہ بخکولی وا. نو مقابل جانب 400 لحجہ استعمالی خو مونږ ته نه لکه هغه د شرک لهجه د بدعت لهجه د گمراهی لهجه سړي به استعمالي زمونږ الفاظ به خولي. مونږ بلک دومره وایو چې ناپوه دي ناپوهي کړي دا مجتهدین نه دي د اجتهاد دعوی کړي دي او بس خطا شوی دي اهل زیغ نه ګرځېدلي دي دا وایي. او یا که خامخا د زړه تنګ شنو سکینایاتو باندې اشاره کوا اب هم په غوسه کې راشي. الکه ته جاهلی تا ته به وایي بحث کې چې راشي جاهلی نو ته ورته وایي چې جاهل پویول غواړي جاهل پویول غواړي ناپوه یم که نه تا ما ته جاهل وي او ما پوه که تا ته ناست یم که نه په داوري دلیل ووایي. نو څومره ښکلی جواب تا د هغه وکړه او هغه غوسه شه او بس غوسه کېږي. که بیا بار بار تا ته جاهل نسبت کوي نو صاحبه که زه جاهل یم ستا په فرموده خو ته متجاهل ته خو سره د علم جهل کې که نه زه خو به زه نه پوهېږم ته خو پوهېږي او جهل کې. نو په داسې الفاظو باندې لا یتکلم بکلام صفحاء. بل د آدابو نه دا الاحتراز عن الموهب. کم څوک چې نوم لري رعب لري هغه نه ځان ساته. اگر ته په حقه مسله به ولاړې ابدال زیغو نه خو رجل زی علم یا زی هیبت بوي دا هغه د علم او د شهرت نه به پتا پوره تاثیر وي نو ته به د خپل حقه مسله بیا نشي ثابتولی. خلک به وایي د اهل سنتو دلایل نشته. نه رجل زی هیبت چې کم سړی رعب لري نو د هغې د مباحثې نه ځان سات مخامخ کېږه. که تاسو وایي چې ته ولې چیلنجونه دې غټو غټو ته ورکې ما باندې دې نه هېڅ هیبت نشته دی. نو چې هیبت نشته دی بس ورکوم ورته که نه که غټ مولایي که وړوکی مولایي د دی په ما یې سروپ نشته دی خو د وړو نه یې غټو ته ښه خوشحالېږم ځکه واړه چې کوم دي نو هغه خو هغه سپکې لهجې لري او دا مشران مولیان خو بحث کوي دلایل وایي او په سپکو الفاظو بدې ښکارېږي نو بس خپله پته لګي د دلایلو کې چې حق چا سره دی که نه. او که داسې قاري یا داسې کلک عالم غیر معروف سره سړی په مباحثه شي هغه خو بیا ذات نه لري شهرت نه لري په سپکو الفاظو بدې نه ښکاري بس ځان هم ورته بدې نه ښکارېږي او مشران خلک دا شی نه کوي.
نه احتراز د محب نه چې کم سړی روب لري او تاسو د هغې نه څه هیبت کوئ مه مخامخ کېږئ ورسره په بحث بل ورته پیدا کوي هغه بحث دپاره او بله دا الله یظن الحقارة علی خصمه په خپل خصم به سپک ګمان نه کوي هوښیاران وایي که دشمن دی ګیدړ دی تابع د زمري نیسه دا مه وایه دا نشي حاضرې دی دا څوک دي چې ما ته به راشي دا اکثر د لوی مناظرین چې د هغې بعضې کیسټونه مونږ ګورو هغلته مناظره کې ډېر کمزوری ښکارېږي وجه دی چې ده بس دا ویلي چې ما ته نشي راتلی هېڅ تیاری ورته نه یې کړې د یادو نه ورسره مقابله شروع نه که دشمن هر څنګه دی ته پوره تابع نیسه ولې ته د مسلک د اهل السنه والجماعه مدافع ځان جوړې او دا پاک مسلک دا سوونه کاله په دې خدمات شوي دي دې باندې طعنې د خلکو رد کړې شوي دي هسې نه ستا د کمزورۍ د وجې نه دا پاک مسلک باندې داغ ونه لګي بل دا آداب و دا شرایط و ندادا چی عدم و ارادت اسکات خصمه فی زمن قلیل خصم را گیرول پلک ٹیم کی کوشش مکوا بیا نگیری پڑیر طولانی طریقہ بانے پیراتاوے گا بل دا آداب و دا شرایط و ندادا چی عدم الجلوس متکئا روٹی یا ملاست تنئی راغلے خدا سے تر و تازہ ورتکینا تکیہ مکوا بل دا آداب و ندا اللہ یکون جائعا ولا عطشانا ہو گیا مرازا و تگیا مرازا اسینا چی تگیا راغلی دا مناظری پمینز کوئی اوبرا کئی اخلق بدر پوری خان دیوی دا تن دیوہ نا خبر آور سٹ و تراش ولی وی لئنہما یفیدان الغضب سڑے چی ہوگی شی غصہ ورزی چی تگی شیم غصہ ورزی نتا تا با دا تن دیو دلوگی نا غصہ در غلی و پاغ دلائل و تقریب و ترتیب کی با فرق راشی بل آداب ندا اللہ یکون ممتلئا کل الامتلاء لأنه یوجب جمود الطبیعات دیر ڈکم مزا زکداوی طبیعت سختی اواسینا چی صحنه دا مناظری پا وسط کی مشکل دا تا پیداش بیا وس چل کے جماعت المسلمین دا الحدیث سره مناظره شوی دا باقی که دا الحدیث یو مولا صاحب دی نو هغه ته په منځ کې قضای حاجت پیښ شوی ایسے ما ته لږ صبر وکړئ زه لږ بار ته ځم نو دا هم د شرم خبره ای چې ته بیا دا بحث په منځ کې بیا بار ته ځې بل دا آدابونه تساوی فی العلم بین الخصمین نو تساوی په علم تمام جزئیاتو کې خوراتلی نشي ضرور یو به د بل نه پس جزئیاتو د علم کې فوقیت لري خو بس عرفن چې تساوی وي مثلا یو جانب چې دی نو هغه فارغ د علم حدیث دور حدیث نه بل طالب نو دا طالب د سره مناظره نه کوي او نه دی هغه د باندې ځان سپکوي یو شیخ الحدیث دی او دا بل غیر شیخ الحدیث دا دواړه تساوی د علم نه لري سره باقی تمام جزئیاتو د علم کې کله تساویرات لیش بل دا آدابونه انتظار د لسماع دلیل الخصم د خصم دلیل به پورا انتظار او هغه باوري بل تفکر او تأمل دی فی دلیل الخصم خصوص بکې دا غي په دلیل کې بل نیت و اظهار الثواب مقصد به د حق اظهار وي بل دا لازم شرایطونه دادا چې یقدم الخصم فی الدلیل خپل خصم په دلیل کې مخکې کې اب مدعی کې اب دلیل کلم چې دی تاسو سره بحث کول غواړي پاره مسله کې چی وي نو بس تلن چې کله تابانه دا ولګي دا بدعت دی دا بدعت دی دا بدعت تلن ورته صاحب اسانه خبره ده ستاسو سره ده منګه دعا بعد سنت جایز وګڼل مستحب تاسو څه شی ورته دا بدعت دا بدعت مذمومه ده که حسنه ده
نو الحدیث په وی په دې کې تقسیم نشته. کدا نوري نو وای بچ بدعت مذموم ده. وی بدعت مذمومه تقسیم ده شرک لرا، حرام لرا، مکروه لرا. دا شرک ده که حرام ده که مکروه ده دا سي زور په دمه دمه نو کوي وی چې شرک ده مشکل ده که ثابتي، کوي چې حرام ده، کوي چې مکروه ده. نو بیا ته تاسو کوي حرام ده. حرام څه ته وایي؟ ثبت بدلیل قطعی النهی. دلائل قطعیه څه دي؟ قرآن کریم، حدیث متواتر، اجماع ده. نو بس بیا وی دی کې مونږ ته وخایه قرآن کریم کې نه وخایه، حدیثو کې وخایه، او دا شان ته مونږ ته په اجماع کې وخایه. نو بهشته ورسره نشته. دلیل کې دی مخکې که ته ورته کېناست. دا سیاره مسله ده، هغه نه تپوس کوه، ستا سره ده. که مکروه ویل ثبت بدلیل ظنی النهی، ظنی دلیل خبر واحد، خبر واحد کې نه وخایم. نجی بدعت، نو بدعت خو تا ویل چې مضمون بدعت ده یا حرام ده یا مکروه ده، او ثابت که خپل. نو بیا تختی دی ته چې نه ته مثبت او زه نافي یم، او دلیل په مثبت نه په نافي وي، دا دې هم دروغ وایي. دلیل په مدعي نه په سائل باندې، او ته مدعي دی وخت کې دعوی ډن ته خو دې غورځولي که نه چې ستا څه رایه ده، چې رایه همدغه دعوه ده که نه، چې دا د دعوه شو دلیل به اوس دی ورباندې وایي. چې کله دلیل تام نه که ونه رسېده دلیل، نو دی تا نه دلیل غواړي، وی اله به دلیل وایم چې ته ووایې زه مدعي نه یم، ما دعوه ثابته نه کړی شو، بس زه به مدعي شم، دلایل به وایم. نو چې کله مجبور شو دی ته وایي چې دعوه مې ثابته نه کړی شو، او ښه دعا به د سنت لري حرام ویلي او حرامه نه ده که نه، که خو ثابت که که نه بس نه ده، چې نه ده چې شی حرام نه دی جایز خپله شوه که نه، دلیل هم پرېږده نور مخ. نو بیا هغې نه بعد به ته دعوه وضع کې بیا به دلایل وایي. او چا چې په مناظره کې خصم مخکې کړی هغه یې پړ کړی. موسی علیه السلام چې کله د فرعونیانو سره بحث راغی، نو ورته یا موسی اما ان تلقیه و اما ان نکون نحن الملقی، یا ته القا د عصا وکړې موږ القا کوو. نو موسی علیه السلام څه ورته وایي؟ بل القوا. مخکې کړه که نه، ای چې مخکې شو نو پړه شو، فاذا هي تلقف ما یفکون. او دا دلیل د اعتماد هم وي، دا دلیل د اعتماد وي چې بل جانب مخکې کوي. او څوک چې اعتماد وي اضطراب نه لري خپله کامیاب وي. حکم چې رستو رستو کېږي که نه هغه مضطرب وي. بیا امام کسائی، امام ابو یوسف رحمه الله، د قاضي دا د هارون رشید باچا قضات خدا کسائی ورته ډېر ګران و، دا ښی اړخ کې به ناست، او امام یوسف رحمت الله علیه به چپ اړخ کې ناست. کله کله به چې وختي امام یوسف صاحب راغی به ښی اړخ کې کېناست. یو ورځ امام یوسف صاحب په ښی اړخ کې ناست دی، خو امام کسائی ورته غصه دی، د بادشاه ښی اړخ دی ولې نیول؟ بادشاه چې پاسېده وی دا زما ځای دی ولې نیولی؟ وی ته نه وې زه کېناستم؟ وی نه داسې نه شي کېد، ما سره به مناظره کې، که مناظره کې مې پړ کړې دلته به بیا نه کېنې، او که زه دې پړ کړم بس زه به نه کېنم. وی څه کې مناظره کې؟ وی ته د فقه امام یې، زه د نحوې امام یم، ته به په ما باندې د فقه اعتراض کې، خو زه به دلیل په نحوه در کوم، او زه به په تا باندې د نحوې اعتراض کوم، ته به جواب په فقه راکړې. صحیح شوه ویا؟ امام یوسف صاحب مخکې په دلیل وی وایه اعتراض دې کوه. وی مانځه کې چې ترک الواجب راشي څه لازم دی؟ سجده سهو. وی دا سجده سهو چې کې بیا پکې ترک الواجب راشي بیا څه لازم دی؟ وی بله سجده سهو نشته، مونږ به د سر نه کوو. وی دا فقهي جزیه مسلمه ده، خو دلیل وایه د نحوې نه. وی دلیل دا دی چې المصغر لا یصغر ثانیه، کوم شي کې چې تصغیر وشي تصغیر بیا نه کېږي. امام یوسف سے مسلمه کړه. وی صحیح شو. وی ته اعتراض کوه. وی زما اعتراض دا دی چې ته قاضي د وقت، یو سړي جامې ورکې دي، په دوه کسو دعوه ده، دواړه یې راوستي دي قضات، او دا دواړه اقرار کوي، خو دا یو وایي
چې انا سارق ثوب فلان، سارق بالاضافت وای، او دا دویم وای چې انا سارق ثوب فلان، منونی وای با ثوبه کې عمل ورک. لاس په چا کټ کیږي؟ کله دواړو کټ کیږي. امام یوسف صاحب دلته سوچ ونه کوي چې د دواړو لاس کټ کیږي، دواړه مقر دي. امام کې صحیح ورته وی خطا شو، دواړه مقر نه دي. دا یو وی انا سارق ثوب فلان، سارق اسم فاعل دے، شرط د عمل د اسم فاعل د پاره اعتمادات سته دي، دلته اعتماد په مبتدا شته دي، او بل بدا په زمانه د حال یا استقبال مستعمل چې مشابهت کې زیادت راشي د فعل سره چې مضارع ده تقوید عمل د پاره کفایت او کم ځکه چې اسم فاعل په معنا د ماضی باندې یا حال استمرار سره عمل بنشي کوي. نو شرط د عمل د اسم فاعل د پاره اعتمادات سته دي او کونه حاليا و استقباليا. نو انا سارق ثوب فلان کې دلته د عمل ور کړي او عمل حل کولای شي چې یا حالي یا استقبالي، نه په معنا د ماضی سره. نو د دې یو معنا دا شو چې زه اوس د دې سړی جامې پټوم، لامې پټې کړې نه دي او یې سبا ته پټوم، نو لاس ته څنګه قطع کې غلا نه ده کړې، اوسې پټي یا بیا پټي. او دا دویم سړی وي انا سارق ثوب فلان، اضافت سره عمل نه ورکوي، اضافت دی، زه د فلانی د جامو غل یم، د اقرار کړی دی، د نه لاس کټ. امام یوسف سے بھی پڑھ کر امام کی صحیح مناظره وګټله، ولی وګټله؟ ولو یو جداوه چې تقدیم د امام یوسف سے راغلی و. خصم چې کله خصم به مخکې کې چې څوک مخکې شو پړ کېږي، چې څوک مخکې شو هغه پړ کېږي. بل شرط دا دی چې بد اب په دلیل هغه باندې کې چې هغه ذی کلام وي، او دلیل قطعی غیر ذی کلام هغه به مؤخر راوړي. اول به هغه روایات وي چې چونچرا پکې کې دیش د علم به معلومه دی، به چونچرا کوي استا پنه چې دلیل قطعی دی چې دی پکې لا جواب پاتې کیږي او تا ته معلوم دی، هغه برستو ذکر کوي. ابراهیم علیه السلام د نمرود سره په جګړه کې ربی الذی یحیی و یمیت دلیل پیش، هغه جواب سکی انا احیی و امید، دلیل ختام نو، جاهل واسی، خو بیام چونچرای وکړه. ابراهیم علیه السلام د دې چونچرا مقابله په ځای پرې خور، دلیل دقل ته پرې خور، نه نه استا یحیی ماتت یو شان داغه بل شان، دا چونچرای ونه کړه. وی رب میا غزاد دی چې یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، مشرق نهار وخت نور راخیږي تم ځان ته رب وای کنه ورځ ته د مغرب نه راو فبهت الذی کفر. نو داغه دلیل چې قطعی په دې مسله کې لا جواب هغه پاتې شو. په یو دلیل پسند خطل به نه پکار چې اعتراض یو که پځه پرېګ دبل تزا بل دلیل وایا. بل شرط داری چې یکون الدلیل متفقا بین الخصم، اول نه مدالک الکی دلیل بسئی هغه شی به دلیل چې متفق وي. کدا له حدیث سره د مناظره راځي نو فقه منینه نو پیش کې ستا، دیوبندی منینه نو پیش کې ستا، سمانی در سره قرآن کریم منی پیش کا، حدیث منی پیش کا، هغه سره مناظره په دغه سيزونو باندې کوا. بل شردار چې یکون ثالث شخصا عادلا، ثالث با عادل وی، که عادل نوی نو حق بنا حق شي، نا حق با حق شي. امام کی صحیح د سیبوی سره هم یو مناظره کړی و، سیبوی سره، او هغه دواړه د هرنشید باچا په دربار کې ناستو او دې کې یو وزیر راغی. دا وزیر چې و د دې سری غټي موچي چې چلیو، دا سری ډمبر نه دی چې چلیو. نو چراغ نو دې مجلس کې وای كنت اظن ان العقرب اشد لسع من الزنبور فاذا هو هي، ما به ګمان کو چې دا لړم چې د زنبور نه پنیش کې تیز دی،
فیضا ہوا ہیا ناڅاپا هغه تیز نیش والا اوخته دا زنبور نیش تیزو دا عقرب نا دیوی کسائی پی رو دا انگلوی غلط عبارت دیوی دی وزیر توی فیضا ہوا ہیا مو آیا فیضا وجدت ایاہ ہوا ما مندک دا زنبور چیا شد لسعتنو دا عقرب نا سیبے پر آپاسی دا کسائی توی تخطا شوی فیضا ہوا ہیا سید اختلاف جوړ شو خدا اختلاف بناو په مذهبینو د دوی باندې تاسو نحو کې اذا مفاجاتی کتلې وي نو اذا مفاجاتی نه بعد پنځ د سیبوی د جمهور باندې جمله اسمیه پکار کم اسم چې په موزان د شریطی د تفسیر کې وي نو پای کې تاسو ویلي چې کم ځای واجب الرفع دا کم ځای مختار الرفع دا اسور د مختار الرفع کې وقوع دغه اسم موزانی ورستو د اذا مفاجاتی نه دی ولی ذکر جمهور مذهب دار چلته جمله اسمیه وي نو مرفوع وای چې ورته مبتدا راو بس او یا ورته خبر راو بس نو اذا مفاجاتنا بعد امام سیبوی او جمهور وای جمله اسمیه پکاروي او کې صحیح وي فعلیه پکاروي دا یو اختلاف د مذاهب دوی دی نو وای چې اذا هو هي مو ادا خو ته اسمیه راوړه اذا وجدت ایاه فعلیه راوړه سیبوی ورته کې صحیح وي سیبوی ورته وی نه صحیح لګیا دواړه پلانجه شو هارون رشید بادشاہ ورته وی تاسو جګړه مکوئ زبانډې ته خلک لیږم سپینګیري عربان عرب قحره غواړم تاسو به چونچرا نه کوئ ته به ما عبارت ووایه به ما عبارت ووایي چې د هر چا د عبارت تصدیق یې وکړه به صحیح وي ملکان چې د بانډو نه سپینګیري رالل دربانچي ته وایي څه مسله ده وایي داسې مسله ده وجدت ایاه صحیح دی که فیضا هو هي صحیح دی هغه ورته دا راته وایي چې بادشاہ ته کې صحیح ګران دی که سیبوی ای بادشاہ ته خو کې صحیح ګران دی که د سیبوی باره کې فیصله وکړه یوه روپۍ هم نه درکوي لا ډبه اوبه هم کې که د کې صحیح باره کې فیصله وشوه نو کېدای شي پیسې درکړي بس ملکان دلته نه خر شو خپلو کې وي چې خبره خو د سیبوی برابره ده زمونږ عربو کې خو اذا هو هي ویل کېږي خو اوس خبره د پیسو ده راځئ ویل ته به کې صحیح ته ترجیح ورکړو چې کله عبارت تیر شو كنت اظن ان العقرب اشد لسعا من الزنبور فاذا هو هي فاذا وجدت اياه کم راجح دی وی دا فاذا وجدت اياه دا زمون عربان ترجیح ورکوي دی کی صحیح وګټله مناظره سیبوی پړش سیبوی چې بهر تراغه دربانچی ورته وی څه فیصله وشوي دا څه فیصله وی دی خدل توی چې عرب قح اذا هو هي وای دا خو د پیسو د پاره اذا وجدت اياه ویلې بس امام سیبوی خفه شو مرور شدی زینه لاړ چې لاړه د بصری او د عراق په منځ کې ودشت و دیر الجماجم ورته وي دیر الجماجم بس دې زی ته چې لاړه غلطاو په دې دشت کې داسې سفر وه او زمونږ استادو د پاکستان په اصطلاح بوکرتال و بوکرتال دلته څه ته وایي روټۍ نه خورم چای نه خورم زما خبره ومن بس هغلته یې واړول وی نه به روټۍ خورم نه به خوراک کوم تر څو چې د عربان بیا راغلی نه یو د کیسې د وړاندې دا ویلی نه چې کیسې په خطا بیا د هارون رشید باچا وزیر برمکی هغه ډېرې تحفې راوړې دشتې ته ورغې سوال یې ورته وکړو چې مه کوه راځه وی نه نشي کېدی هارون رشید باچا به خپله راځي عربان به راولي کیسې به ملامتۍ مني بیا به زه روټۍ خورم وی مرې د لوږې نه د ګرمۍ نه دلته مه کوه وی نه نشي کېدی بس دا بوکرتال دی نو یو روایت کې راځي چې امام سیبوی دغه ځای کې د لوږې نه مړ شوی دی بیا تر مرګه پورې بیا د روټۍ ونه خوړه وی حق زما سره دی فیصله د کیسې باره کې ولې وشو نو شرط دا دی چې ثالث به شخص عادل که دا ملکان عادلان وی پیسو ته یې نه وي کتلې نو خبره خو د سیبوی وکنه جمهور رای هم دغه و عرب قح هم په دې قایلو خو چې هلته شخص غیر عادل دی خرچ په پیسو باندې غریب هغه دی د ډېر خفګان د لاسه خودکشۍ ته جوړ شو دا چند شرایط المناظره څلورم مبحث د ننني درس هغه فی اثبات المناظره چې کله نیت د اظهار حق وي بیا دا علم جایزه دی ډېر شغل پکې کوئ ما او داسې ښه علم هم نه دی خو ضرورت د پاره دی چونکې دا نور خلک چې کوم دي هغه
نه قلاریږي. زمونږ د احناف او زمونږ د سنیانو نه د ضرورت په بنا باندې مونږ هم دا کورس جوړ کړی دی، لیکن حقیقت دا پکار دی چې د اهل هوا او د اهل زیغ و مجالست او مشافهت او مکالمت ونشي، بالکل مباحثه ونشي. بهترینه طریقه دا ده چې ځان نجات غواړي او د قوم نجات غواړي، ترغیب دی ورکړي چې دوی سره مه نږدې کېږئ. ګوره زمونږ د اسلاف د شیګانو سره مناظرې نه کوي، تاسو اسلاف تاریخ وګورئ، مناظرې نه کوي. خو هر درس کې دا وایي شیګان ګمراه دي، شیګان کافر دي، شیګان دا دي. ترغیب ورکوي خلکو ته چې دوی نه ځانو ساتي، خو بحث نه کوي ورسره. نو ولې دغه طریقه چې د دې اهل هوا له زیغ نه خلک بچ کړی شي، دا طریقه د نجات ده، هم د ځان او هم د قوم. او که ته چې لنډ مناظرات ورکې ورته، نو په هغې کې ملان باشد کې چپ نه شود. ملا کله چپ کېږي؟ ملا خو داسې نه وایي چې ما توبه او ما بد کړي او ما نه غلطي شوي، دا خو نه وایي. یو څه به وایي. بیا نو که ډېر ذکي طالب دا مناظره واورېده او پوهېده چې دلیل د چا سره دی او ضد چا، خو ښه خبره ده. عام خلک چې اوري بیا نه پوهېږي چې هلکه هغه هم قرآن وایي، دا هم قرآن وایي. او بیا عوام چې ورته ناست دي هغه خو بیاسې کوم عام سړی حج ته تللی و چې بیرته راغلی و، یاروي څه به درته صفتونه کوم، خو بس هر چا به قرآن وي، هر چا به قرآن او هر چا به عربي وي، هر څه په عربۍ باندې و. یو د سپو په پښتو غپل او یو د اذان چې و دا په پښتو باندې و، نور ټول چې د عربي وایي. نو دا عوام خو دغسې خلک هغه چې څه وایي بس په دې اوس څه پوهېږي چې دلیل تام دی نه دی تام. دلیل او د دعوې په منځ کې د خصوص او عموم منځ کې موافقت شته نشته، بس یو څه خو وایي هغه. نو ښه دا ده چې خپل هم د دوی د مشافهت مکالمو نه ځان وساتئ او قوم هم د دوی د مجالست نه بچ کوي. یو څو روایت ابتدا کې ذکر کوم بیا د مناظرې، خو داسې هم نه ده لکه نن سبا چې بعضې خلکو دې ته سپک کتلي دي، هغوی بیا خپل هم مجبور دي. ډېر لوی لوی ملیان او علما ما ولیدل چې طالبان به زمونږ د درس نه منې کول او همغې خلکو ته مناظره پیدا شوې ده، بیا ما ته ټلیفون کړی دی. داسې مسله نو اسامي مناسب نه ګڼم چې وایي خلم د چا به ساتیزۍ پې خفه کېږي به، خو لوی لوی خلک داسې دي چې هغوی به باقاعده زما د دې درس مخالفت کو، طالبان به یې منع کول، او چې بیا کله خپله ورته مسله پېښه شوه بیا ما ته ټلیفون کوم، بیا خپله د هغې حل نه و چې مناظره یې کړې وي. لوی لوی شیوخ داسې دي. په ما به هم چې کله هغوی دا ټلیفون کو نو عوامو ته به یې وویل چې ده ته ووایې، عوامو ته مې وویل چې تاسو ما څه پېژنئ؟ وی فلانی شیخ صاحب راته تاسو ښودلی یې. نو ما به ورته ویل فلانی شیخ ته ووایه چې مولوي صاحب وایي ما سره ته رابطه وکړه، نو زه به دې ځای ته بیا لاړ شم. نو مجبور به شي، هغه به بیا ټلیفون وکړه چې صاحب دا خلک زما دوستان دي او که داسې وشي. الحمدلله دا د حقانیت او د اهل سنت او د حنفیت خپله یوه غلبه ده او فخر پې نه کومه، او د صلحاو او د علماو او د نیکانو دعا ده چې تر اوسه پورې زما دعوه چاته تلې ده او لند غلام حضرت غلام لیکلی شوي، ما شمار کړي نه دي، خدا به د 500 نه بره خطونه زما تلي وي، داسې دعوې لیکلی شوي وي مناظرې، او چې غلام حضرت غلام پکې لندې ولیدلی شي بس مناظره ختمه وي. بیا مخکې د دې نه چې وټاکل شي ورسه شي بس ختمه شي ورکه شي، پسې همداسې چټ لاړ شي بیا جواب نه راځي. نو ښه طریقه دا ده چې دغه علم او د دې د تعلیماتو او د دې زده یې کوئ، خو دې کې شغل مه کوئ، دا مباحثې مه کوئ، مفیدې نه دي. یو څو روایات د حافظ ابن بط الحنبلی یو کتاب لیکلی په نوم د الابانه باندې په جلد اول 322 صفحې نه بعد ډېرو صفحاتو کې د اهل زیغ سره د مناظراتو مشافهاتو مکالماتو په تردید کې ابواب لګولي چې دوی سره مناظره کول هم جایز نه دي، په دې بابونه لګولي. نو پای کې بیا حدیث ذکر کوي. ابو قلابه رضی الله تعالی عنہ فرمای لا تجالسوا اهل الاهواء، کم ځای کې چې په حدیثو کې په فقه کې اهل الزیغ راشي، اهل البدعت راشي، اهل الاهواء راشي، نو دا د دوه ډلې مراد دي. شرح د حدیث وګورئ، قدریه، مرجعه، خوارج او روافض، مشبهه، معطلان، دا جماعات یادېږي پکې. فرمای لا تجالسوا اهل الاهواء، د دغه بدعاتو ډلو دواویو سره مجالست مه کوئ. ولا تجادلوهم، دوی سره جګړې د
دلیل مکوي، مناظره مور سره مکوي. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم، زه پتاسو امان نلرم چې دوی بتاسو ډوپکی پخپله گمراهی. وی دومره شاگردانو ته وی دا ګمان مې در باندې نشته چې په بحث کې بتاسو دوی سم کوي، بلکې یریږم چې تاسو به پخپله گمراهی کې ډوب کی. او یلبسو علیکم ما تعرفون، که خپلې گمراهی کې ډوب نه کی لاقل دومره خو به وکړي چې تاسو ته کوم معروف عقیده ده هغې کې به در باندې اختلاط راولي. یلبسو علیکم ما تعرفون، اخو به درته مختلطه کی چې سل خبرې وکړي دا لس به یې رد کړي، دا نوي دا لس خو به ومني، هغه لس به ټولې حق نه وي، پنځه به په هغې کې ګمراهي چې دې ومنله زړه کې د تور داغ پیدا کېږي، اختلاط راځي. عمر فاروق رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث پیش کئی، رحمت للعالمین فرمائی لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوهم، قدریہ فرقے سرا ناس تمکوئی، ولا تفاتحوهم اے لا تفاتحوهم بالکلام، دوی سرا د خبر و خلم اخلاصوئی. گوری د قدریہ فرقے د بحثنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منع کړي چې دوی سره خلم مکلاوئی په بحث کې. عمر ابن قیس رحمت اللہ علیہ فرمائیں لا تجالس صاحب زیغ فیزغ قلبک، د چا زړه چې کوک شوی علی هوایی ناس تمکوا ګینې ستا زړه به ورسره کوک شي. ابو قلابه رضی اللہ تعالی عنہ بل روایت پیا ابن عباس سے رضی اللہ عنہما حدیث دے موقف لا تجالس اهل الهوى فان مجالستهم ممرضه للقلوب، د اهل زیغ سره مکینا د دوی دا ناسته چې دا زړه ته مرض دننه کوي، زړه خرابوي زړه. العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، علم دین دی سوچ کوي دین چا نه زده کوي. تاسو ګورئ دې کې زیات بې باکي دا ده چې د هر چا سره سبق وایي. زمونږ سره دلته یو مدرس صاحب و، هغه به شرقایت درس کو، طالبان به ورتله وایي زه خو حنفي دیم، نو طالبانو ته یې ویلي و ما ته رالل، وی هغه وایي چې دا درې اویا ډلې شیګان دي او که قدریه دي که معتزله خوارج څه دي، دا ټول اهل سنت دي، دا ټول اهل سنت. چې اوس د شرقایت استاد شیعت اهل سنت وایي، خارجي اهل سنت وایي، نو طالبان به خیر په کوم ځای کې پیدا کېږي. سړی استاد دې مثابت باندې په علم کلام کېږي که نه، نو دا مجالست ممرض د قلوب دی. ابو عبداللہ ملائی فرمائی لا تجالسوا علی الهوى فانهم یمرضون القلوب، مکینا زړه مریضی، زړه خرابی. تاسو ته مشوره د خیر زما دا ده چې د سیل د پارم د دې درس ته مزه سیل د پاره ډیر طالبان وینا سه زه ګورم چې دې څنګه ترجمه کوي، نو څنګه ترجمه کوي چې سوره دې کې ناسي فتنه خوګي، فتنه دې زړه ته لار کوي، لار زمونږ زړونه خو عمره صفا نه دي که نه، او نم نفوس عمره تزکیه لري. او د فتنې د خوږوالي مثال داسې دی لکه یو طرف ته زنا ده او بل خوا ته صلات دی. خوند به کم یو کې ډېر سوچ خپله کوي. صحیح ده چې مونځ کې به خوند د خواصو دپاره وي، خو دا عام زمونږ او ستاسو حالات څه دي چې زمونږ نفوس او زمونږ قلوبه دا د زنا ته میلان کوي او که دا د صلات او ښکاره مونږ پوهېږو چې زنا او صلات کې څومره فرق دی، خو فتنه خوږوي که نه هغې ته زړه میلان کوي. نو لکه څنګه چې عملي فتنه د حق عملي نه زړه ورته میلان کوي، دا شان عقیدوي فتنه چې د عقیدوي حق نه زړه ورته میلان کوي، خوږوالی لري. هغه به یو دلیل وایي، هغه به د دې زړه کې کلک نه ختي، یاره داسې دلیل وي شوبه به تا موږ به 200 دلایل وایو، په یو مسله به دلایل پیش کوو، دا حدیث به ضعیف وي که دا به څنګه وي، دا به یو که دا به نه وي، دا د ویډیو ریکارډ دا د جایز نه دی، موږ دې ته جایز وایو. ضروریات تبیح المحظورات. موږ 12 مسله باندې به 200 کتابونو حوالې ورکړي، نو چې دوی سره جواب پیدا نه شو نو بیا دا افترا خوره کړه وي دا دروغ وایي، ځان نه لګیا دی. نو انشاءالله سبا به تاسو ګورئ چې زه به دا ځای د کتابونو نه ډک وي، زه چې کوم حدیث وایم نو هغه به زه کتاب کولاوم، ستاسو د وړاندې حوالې به در کومه، خو زه به د کتاب نه حدیث وایم، دا ویډیو به یې راخلي او بیا به د دوی هغه خولې پې بندېږي، بیا به دا چاته نه شي ویلی چې دا دروغ وایي، کتاب به ښکاري که نه هر څه به ښکاري.
او دا آډیو ریکارډ کې دوی ته لنډه بانه دا دروغ وایي، دا نشته. په دې شکل باندې به دا عوام یا طالبانو ته شکونه اچول. دارنګه حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي لا تجالسوا علی الهوا فانهم یمرضون القلوب. مکه نه اهل بدعت سره ذکر دا زړه بیماری. ابراهیم نخعی رحمت الله علیه فرمایي لا تجالسوا علی الهوا فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. یریګم چې زړونه به مرتد شي. ابراهیم نخعی رحمت الله علیه بل ځای فرمایي لا تجالسوا علی الهوا فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان. دا اهل زیغو کې ناستل نور د ایمان ختمی من القلوب د زړونو. انشراح د صدر، نور قلبی، فراست دار څه بدر نه لاړ شي. وتسلب محاسن الوجوه. یاره ابراهیم نخعی صاحب خو پیژندلی وخه وی دا اهل زیغو ناسته نور د زړه ختمی. وتسلب محاسن الوجوه او د مخ خایس ختمی. د مخ تاسو دوی ته کتلی دا زیړ پیړ رنگونه نور پکې چته نور نه پکې ښا تکه نور د دې په مخ کې نه دا د مخ زینت او خایس ختمی. ما یو حدیث مبارک کې کتلیو چې تاسو یو سړی ته وګورئ چې داغه دا رنگ زیړ دی، علت ظاهری د مرض لري کنه که بیماری خیر ده. که بیماری پکې نه و رنگ زوړو نو پوه شي چې ان فی قلبه زیغ للدین. د پزړه کې دین ته ټګی ده، د پزړه کې دین ته ټګی ده، دا دین ته ټګی دا رنگ زیړ کړی دی. نو دی خو د صحت نه خروغ دی کنه خیمات کړي روټیګانې او خورواګانې او ته ملاویږي خبر برابر دي د صحت. بیا نو ولې زیړ دی؟ دا تسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. ابراهیم نخعی صاحب وایي مکه نه اهل زیغ سره وی دا درې کاره کوي، د زړه نور ختمی، د رنګ خایس ختمی. تورث البغضة في قلوب المؤمنين. په زړونو د مؤمنانو کې بغض پیدا کوي، دشمنی اچي، تفرقه اچي. قتاده رحمت الله علیه فرمایي ترجمه کوي یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. د دې ترجمه کوي اے لا تبتدعوا ولا تجالسوا مبتدعا. بدعات مکوي او د مبتدع سکه نه ما. مبتدع په اصطلاح د محدثین او فقهاو کې دوا ویډلې. دا په اصلا اهل بدعت داخلك دي. دوی هغه خپل نوم راواخست په مونږی چسپان ک. ابي جعفر محمد ابن علي فرمایي لا تجالسوا اصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. مکه نه د جګړه مارو خلکو سره چاره مسله کې جنگ او جګړه کوي. دا هغه خلک دی خودونه فی آیات الله چې خوض فی آیات الله کوي. ربی کریم فرمایا خلک چې خوض فی آیات الله کوي مکه نه ون سره ککه ناسته انکم ادم مثلهم تاسو بم دوی غوند شي. دلته د بعض مفسرین رائے دارا چې دا حق د خوارجو کې نازل. خوارجو سره ناس تم کوي انکم ادم مثلهم دوی غوند بشي تاسو. ابی قلابه رضی اللہ عنہ نصیحت کئی خپل شاگرد ایوب رحمت اللہ علیہ تا احفظ منی اربعن سلور خبر ایمان یاد کا دو عملی کا لا تقل فی القرآن برائی کا قرآن عظیم و شان کے زاننا سمو آیا یو دا عملی ایاکا والقدران تقدیر کے خبر مکوان اذا ذکر اصحاب محمد فامسک صحابہ کرام چی یاد شو جب بند کا مخ کے مزا معاویہ سے ابدا کڑی فلانی دا کڑی دی جنگ کی دا شوی بس غلش دومره غټ سړی نه چې هغه کابرونو کې غږیږي خاموش شه د هغې نه. ولا تمکن اصحاب الاهواء من سمعک فینبذوا فیه ما شاءوا الی. کدا ابو قلابه رضی الله عنه دا ټکړه د دې زمانې مدرسینو عملي کړې وې څومره بخوا. شاګرد ته وایي لا تمکن اصحاب الاهواء دا دوه ډلې چاله حواله زیغ دي. دوی ته ټیم مور کوه من سمعکا د درس تانا په درس کې مپریدان. ته چې کله حدیث وای درس کې دی مپریږده درس کې. فینبذوا فی ما شاءوا ګینې وابه چې ستا په درس کې هغه چې صحیح خوښوي ځان بستا شاګردي صاحبوي منځ کې به خپل عقیده به خورئ. صحابي خپل شاګرد ته دا تعلیم ورکوي چې ته او تابعین دا تعلیم ورکوي چې ته د درس کې مپریږده بالکل. علی بانا ابن بط الحنبلی دا پیدا کئی. دا تقریبا 2000 او دا امام بحقی معاصر دے تقریبا صدا پاس 1000 کال وړاندې تیر شوی دی او خپل سند د حدیث لري. علی بانا یو کتاب لیکلی دی
ابانه جدائی ته وایي. جدائی د اهل سنت د اهل زیغ نه په دې مسله باندې کتاب لیکلی چې اهل سنت باید د اهل زیغو نه جدا شي، یو ځای نه شي، نه مسجد کې یو ځای شي، نه ورسره منځو کې، نه خپل مسجد کې منځ ته پرېږدي او نه درس ته ورشي، نه درس ته را پرېږدي، جدا شي اهل سنت د اهل زیغ نه. دا د کتاب نوم. ما ته نه 2600 حدیث مطالعه کړي دي او باقي راته پاتې دي. لا زه چې یو کتاب ګورم داسې اکثر د بیخ نه بیا ګورم. نو دا اوږد کتاب دی، ډېر مجلدات لري، خو 2 جلد ما مطالعه کړي دي. ډېر مفید کتاب دی، پیدا یې کوي حافظ ابن بط الحنبلی لیکلی دی په نوم د الابانه سره. الابانه نو پای کې یو روایت ذکر کوي. امام مالک رحمت الله علیه مدینه منوره کې درس حدیث ته ناستو. جاء رجل من الاعتزال، یو معتزلی راغی، ودرې د اجازه له درس کې کېنم. امام مالک سے وپېژند، اجازت نشته مه کېنه. وی درس سبق وایم، دلته درس در نه وایم. وی اجازت نشته دی، تا ته زه سبق نه وایم. پخوا کې یو محدث ناست دی، عرض کې امام مالک که خشي پرېږده چې ناست وي، هغه ورته وایي انه ممرض للقلوب، دا زړه ته مرض نه کړئ. دا چې مې درس کې پرېښوده زما زړه خرابېږي ورسره. صاحبان د صفا سینو حضورات ورتلل، مجلس کې د دوی نه بدبویي واتنګېده ورسره. وی دا ما خرابوي ځان سره. ګوره څومره لوی محدث دی، د یو معتزلي په درس کې ناسته باندې یریږي چې زه خراب نشم. نو دې کې هغه بیا ادبه پاڅېده، وی زه درس ته نه یم راغلی، مناظرې ته راغلی، ما سره مناظره وکړه. امام مالک رحمت الله علیه ورته وایي ته شکی په خپله عقیده کې ځان غونې شکی پیدا که، هغه سره مناظره وکړه. او زه الحمدلله په خپله عقیده کې په یقین باندې یم، نو زما مناظرې ته څه ضرورت دی؟ خو زما چې کوم مسلک دی دا حق دی او ته په باطل یې، زما په دې یقین. زه ځان غونې شکی پیدا که مناظرې کوه. لکه هغه پوه شه چې دا جاهل دی، مسابت علمي کې د ده په شان ته نه دی، نو ولې هغه سره بحث وکړي؟ ای وشړه. دا شاګرد ورته وایي دا محدث وی چې کاش ته پرېښی دی، ولې دې داسې وکړل؟ هغه ورته وایي که دی په دې درس کې ناست وی، والله العظیم امام مالک په مدینه منوره کې درس حدیث بند کړی، ما په درس نه وی کړی که دی دلته ناست. یو معتزلی په درس کې پرېښودو باندې امام مالک رحمت الله علیه درس د مدینې منورې پرېږدي. ته زمونږ عام ظاهربینو مدرسینو ته راشه چې د دنیا څومره ډلې دي، هغه هرې ډلې نه به یو طالب دی سره ناست، خبر به هم نه په خلاصه سینه به ستړي مشي مو سره کوي، اوسه به میلاویږي. صرف د دې لپاره کثرت د طلبه او شیخین دي، نو خو څه نشته که نه. که زه دا خبره اختیار کما، دا چونچرا شروع کما، اشاعتی او الحدیث او فلان او فلان فلان جماعات پرې نه ږدمه، نو کېدای شي زما به طالبان کم شي. نه، تعز من تشاء و تذل من تشاء. زما علم، زما عمر، زما تقوا دا د دې تقاضا نه لري چې دا دومره طالبان دې ماته کېني. خو چې زه په خپل درس کې یو اشاعتي یو دانه پر چا باندې پوه شم، چا باندې چې دی د غلطې عقیدې والا دی او زما درس ته راغلی دی که نه، نو داسې په بېعزتۍ به یې رخصت کړمه چې خپل مشایخ لري ورځي دي ورته. او که وایي نه زه اصلاح دپاره راځم، اصلاح نه فساد دپاره راځي. ته چې راځې منت دی د فساد، دا اصلاح دپاره نه راځي. مونږ ته الحمدلله روغ خلک راځي او راغی دلته که ټول مناظرین شوي فبها، که نه شوی نو خپل عقیده خو مضبوطه شي. هغه دلایل خو واورئ چې یاره پر یو مسله باندې دومره کتابونه شته، دومره دلایل شته، نو که بیا په یو ځای کې یو خبره د چا څوک واوري نو بیا زر شکي کېږي نه په خپله عقیده باندې. باقي دا علم مناظره چې ده دا جایز علم دی او ناروا ورته ویل نه دي پکار، خو شرط پکې اظهار حق دی. چونکې نن سبا مجادلې مکابرې دي. بعضې مشایخ محققین شته اوسم چې هغه بالکل وایي چې دا دې ونه کړی شي، خاموش دي شي، او د هغوی دا خبره هم یو څه تر ځایه پورې په حقه باندې ده. خو چونکې اوس دوی چیلنجونه ورکوي که نه زمونږ عوامو ته، که مونږ دا چیلنج قبول نه کړو خو باقاعده زمونږ عوام وایي چې یاره دوی سره دلایل نشته، ای ګمراه کېږي، ورسره خرابېږي، د مجبورۍ په لحاظ سره به مونږ دا قبلوو. باقي څه خیر پکې نشته دی. څومره مناظرې چې شوي دي په منتها کې ثمره د خیر نه راځي او لا ترې شر جوړېږي. خو چونکې دوی شر پسند دي، دوی دا چیلنجونه ورکوي او دا خصم دوی جوړ کړی دی، دا تفرقې دوی جوړې کړي. سد باب د پر الحمدلله
مونږ صرف عوام او خواص ته دا خایو چې زمونږ مذهب زمونږ عقیده دا حق ده په دې دلایل دي د قران کریم د حدیث او د فقه نه هر قسم دلایل مونږه لرو او شتا نو خپل نفس مناظره جایزه ده تفسیر قرطبی دویم جل یوصل شپږه صفحه باندې د قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین د آیت په ذیل کې وګ تفصیل کوي او د مناظرې حلت ثابتوي چې د امر جایز دی راتلو کوي په دلیل باندې دا طلب د دلیل دا چا کار دی رسائل او سائل جوړې دی نشي بدون د مدعین او مدعی سائل چې پیدا شم دغه خصمین دي دا مناظره ده دارنګ په وم جلد تفسیر قرطبی 15 صفحه کې دا من المعز اثنين من البقر اثنين د دې نه رستو د ذکر کوي فدلت الآية على اثبات المناظره في العلم آیت دلیل د دې چې مناظره په علم کې جایز ده لأن الله تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يناظرهم ذکر ربی کریم خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مامور کا په مناظره د دی باندې وفيها اثبات القياس او پدې کې د قیاس د اثبات دلیل هم دی دارنګ تمهید د ابن عبد البر اتم جلد 388 صفحه باندې سروایات ذکر کیو داغه نه بعد ذکر کوي فيه دلیل علی اثبات المناظره تفسیر ابن کثیر اول جلد 323 صفحه نقول تعالوا ندعو ابناءنا وابناءهم د دې شرح کې رسلی کې تفسیر کې هذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم الى المباهله دا رسول دینه چې نبی اسلام وفد نجران قیام د دلایل پاغي په مناظره کې وکړه وفد نجران سره نبی اسلام مناظره وکړه پدې چې عیسی علی السلام عبد الله ورسوله دی روح الله دی ثالث ثلاثه یا هو الله یا وغیرہ نه دی او چې کله هغه عناد وکړه نبی راخ کل مباهله تا دارنګ فتح الباری اول جلد 225 صفحه کې د دې حدیث دلاندې چې ان النبي صلی الله علیه وسلم لم يكن يتجر من المراجعه في العلم نبی اسلام د مراجعه علمی نه تنګیده چا به استفتاء کوله مراجعه علمی دی بنستړی کېده نه بتنګیده دې ځې لاندې ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي فيه جواز المناظره ومقابله السنه بالكتاب دې کې دلیل د مناظرې د ثبوت دی دارنګ کشف الظنون اول جلد 14 صفحه کې ذکر کړي چې ومن فروع اصول الفقه علم النظر علم المناظره دا علم اصول فقه د فرعنا او د تحسونا علم مناظره نک علم مناظره ته سوګ نارواوي به علم اصول تم نارواوي دارنګ دور مختار شپږم جلد 421 صفحه لیکي المناظره في العلم لنصرة الحق عباده مناظره علمی د حق د مدد د پارا عبادت ولأحد ثلاثه حرام کنا نصرت د حق نوي اظهار حق نوي به حرام ده لقهر مسلم یو عام مسلم مغلوبه اظهار علم اسی علم خای نیل دنیا و مال و قبول یا دنیا جاه و جلال حاصله به حرام ده دارنګ شرح الزرقانی دریم جل 15 صفحه کې فسؤال احدهم الاخر على وجه المذاکره والمناظره جائز یو چې د بل سوال کوي د مذاکره او د مناظره په نیت باندې دا جائز دی اذا التزم شروط المناظره من الانصاف کله چې دواړو په ځان باندې شرایط د مناظره لازم ګڼلي چې هغه انصاف دی وقصد اظهار الحق والتعاون على الوصول الى الحق
دارنګ شرح الزرقانی دریم جلد 206 صفحه کې ذکر کړي ان المناظره وطلب الدليل وموقع الحجه كان قديما من زمن الصحابه ولا ينكره الا جاهل. مناظره علمی استدلالات دا زمانه د صحابه کرامو نه شروع دي او جایز دي او انکار د مناظرین نه کوي مگر جاهلی کوي. مستصفا د امام غزالی رحمت الله علیه پاول جلد 353 صفحه کې مفهوم دا جوړیږي لیکي المناظره قد تكون واجبه. مناظره کله کله واجب وي چې اهل زیغ چیلنج درکې لازم دي چې تبې قبلې به چې نه قبلې اهل سنت وړي د عقیدینا. وقد تكون مندوبه کله مندوبه وي. دا خبره چې یره دا کم کورس تا جوړ کړی دی دا پاسلافو کې د دې شکل کورس چا جوړ کړی او کې بدعت دی نو مونږ دا پاسلافو کې هم شوی. ابي محمد عبد الله بن علي بن سعيد القيسراني یو محدث تیر شوی دی داغه باره کې معجم البلدان سلورم جلد 350 صفحه کې ذکر کړی دی کان فقيها فاضلا حسن الكلام في المسائل ثم ارتحل الى دمشق رحلتك وعمل بها حلقه المناظره. په دمشق کې د مناظرې یو حلقه د درس جوړ کړه بالجامع په جامع د دمشق. ثم انتقل الى حلب فبنى له ابن الجمحي بها مدرسه التورت بیا د وخت قاضي یا گورنر یو مدرسه جوړ کړه. نو حالات د ابو محمد عبد الله بن علي بن سعيد القيسراني دا هغه باره کې محدثین لیکلي دي چې دا د مناظرې د درس یو حلقه لرله پای کې به درس کولو. دا د بعض فقهاو عباراتو چې خپل علم مناظره بنیت اظهار الثواب لا لالزام الخصم دا چې کوم دینو کیږي دا جایز دي او نیتونه د الہ العالمین پر عمل کې زمونږ استاد صالح کی هغه علم وی کوم وی ک صدقه وی نیت خراب نو خود نیت د خرابینا فساد په عمل کې راځي هغه نو به په مناظره کې مرضی او چې کله د نیت اصلاح وی نو خپل نفس علم مناظره بیا جائز علم دی بلکې مندوب دی بلکې بعض مواضیعو کې درجه د وجوب ترسيږي کله چې چیلنج د اهل زیغ د خوانوي. دا زمونږه نننې درس چې مشتمل په اربعه مباحث باندې تعریف د مناظرې موضوع غرض او معنا لغوي سره د ربط بینها او دارنګي دویم بیان قسمه دلیل و دفعها او دریم شرایط المناظره او سلورم اثبات المناظره په عباراتو د بعضی نصوص د فقهاو کې د نن درس نچوړ او خلاصه وا. ان شاء الله سبا ته به زمونږ د درس آغاز په 2 بجې باندې کېږي د خپل ټیم نه ورستو کېږي نه که ضرورت نه و ان شاء الله او کوشش پداوي چې وختي فارغ شي لري مضافاتو نه چې څوک راځي ګرمۍ نه مخکې تاسو ورسېږئ. سبب مسله د توسل چې کوم دی هغه ذکر کېږي دا هغه پیچیده مسله بنیادی مسله زمونږه د اهل زیغ ټولو سره ده. دې زمانه کې چې څومره اهل زیغ دي که هر نومي په ځان باندې خیره او په مسله د توسل کې د اهل سنت مقابله کې دي او اهل سنت جایز غني او دی وته شرک وي حرام وي بدعت وي مکروه وي کار سوای ان شاء الله باغی باندې بدن نصوص نه اخذ وي او مسله د توسل به بیانېږي. درود شریف ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا خداوند کریم دا کم بیان ما وکړی کې سهو خطا شوی ما تعفو کې دې سب بیانات سره زما د دې عقیده او عمل برابر کې زمونږ نیتونه که خراب وي لا ته خپل زمونږ د نیتونو اصلاح وکړي او زمونږ په علومو کې الہ برکات واچي د اهل زیغونه مو ساتي رستو د هدایت نه چې فطري اسلامي فطرت باندې پیدا یو د سنیانو په کور کې په هدایت باندې
اهل زیغ زمونږ عقاید خرابوي یا الله مونږ د اهل زیغ د مجالست نه وساتي، د هغې د غلط تاثیر نه مو وساتي او په عقیده د اهل السنه والجماعت تر مرګه استقامت راکړي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا